الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 41 او 42 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ژباړه: او ایمان راوړئ په هغه کتاب چې نازل کړی دی ما، حال دا چې تصدیق کوونکي دي د هغه کتاب چې تاسو سره دی، او مه کیږئ اول کافر یعنی نه منونکي په دې قرآن باندې، او مه پیرئ په آیتونو زما قیمت لږ، او خاص له ما نه وویریږئ، یعنی دا کار مه کوئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ژباړه: او مه ګډوئ حق له باطل سره، یعنی خپل دروغ له رښتیا د تورات سره، او مه پټوئ حق حال دا چې تاسو پوهیږئ. تفسیر: په تورات کې لیکل شوي وو هغه پیغمبر چې د تورات تصدیق وکړي هغه صادق دی، نو تاسو یې ومنئ، او که تورات ونه منئ دروغ وایئ. قرآني احکام په امامرو، نواهیو او د انبیاو په عقایدو، سوانحو، اخبارونو او د آخرت په احوالو او نورو شیانو کې له تورات او نورو پخوانیو کتابونو سره سم او موافق دی. هو، د هغوی ځینې اوامر او نواهی منسوخ شوي دي، مګر هغه د تصدیق ځینې مخالف نه دي. د تصدیق مخالف تکذیب دی، او د الله جل جلاله د کتابونو تکذیب بیخي کفر دی. ځینې قرآني آیتونه هم منسوخ شوي دي، مګر نعوذ بالله هغه ته څوک تکذیب نه وایي، ځکه چې نسخ په انشا او تکذیب په اخبار کې راځي. ولا تكونوا أول كافر به. او مه کیږئ اول کافر نه منونکي په دې قرآن باندې، یعنی تاسو سره له پوهې لومړني تکذیب کوونکي مه شئ، چې تر قیامته پورې به د منکراتو ګناه ستاسو په غاړه کې لویږي. که د مکې مشرکان تکذیب او انکار کوي، خو هغه د دوی له جهل او بې خبري ځینې دي، په قصد سره نه دي، نو سره له پوهې اول منکران تاسو یې، او دا کفر له لومړني کفر څخه ډیر سخت دی. ګرانو دوستانو، هیله منه یم د دې کانال سبسکرایب هیر نه کړئ. مننه.